راشه نن سبا د بچو د لاسه خلکو مور بلا بالکل پرې خو دي چې مور بلا بګلا وای ستر صرف بچي دی نو بیا خزره د دین غن خلاصيږي چې مور بلا حقوق ادا کړي. الله په قران کې همیشه د خپل حق سره د مور بلا حق ذکر کړي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احسانا. دا الله حق دی چې دا غن له چا بندګی نه کې توحید بمني بډاری کوي وي د مور بلا سره حق کول. دا الله حق او د مور بلا د حق ولي یو زرازي دغه دا وجه والله عالم چې اصل چې موږ د دنیا ته راغلیو نو دا الله سبحانه وتعالى موږ پیدا کړیو او دا هغه طاقت ته او هغه زموږ خالق دی او مخلوق یو. خو باغی پسې د دنیا ته دراتلو زموږ سبب څوک دی هغه د مور پلار دی. نه ذکر الله د خپل حق سره د دوی د حق ذکر کوي. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. او ستاسو رب دا فیصله کړی دا چې بندگی به نه کیږي مگر د الله. د الله حق او بالوالدین احسانا او د مور پلار سره ښه کول. دې ځکه بیا چې نه د خپل حق سره د مور پلار حق ذکر کو بلکې د دې خبرې سره چې زما شکر وباسي نو دا خبره وسلم کړی د مور بلار بم شکر وباسي. او صین الانسان بوالديه منګه وصیت کړی د انسان ته الله وی چې د مور بلار سره دی خکې حملته امه وهنا على وهن. مور د بخېټه باندې ګرځو نو سوره کمزورتیا او سوره سخت او به مور وای. بیا غیر بعد الله وی آیت په اخر کې انشکر لی ولوالدیک. نو شکر وباسي زما او د چا د مور بلار. ځکه علما وی چې الله شکر دی وستو او د مور بلار شکر دی نه ادا کوو نو الله چې کوم شکر وسته دغه نه قبلي. او چې د مور بلار شکر دی ادا کوو د الله شکر دی نه وستو نو د مور بلار د شکر چې کوم وسته دا نه قبلي. یو بل سره لازم دي د شکرونه چې وباسي د الله او چت نعمتونه په موږ باندې د مور بلار په موږ باندې غټ احسان د الله سبحانه وتعالى شکر به وباسي نبی او مور بلار شکر وباسي. د الله نه بعد په دنیا کې زموږ د وجود او دلته چې موږ وسیو او چې وکم چې کیمیو نو الله نه مرګ دې کې سبب څوک دی دا زمونږ مور او پلار دی. رب العالمین خو دا غي انسانانو صفت کړي دي کوم چې د مور پلار سره خکې. د یحیی علی السلام مبارک الله سبحانه وتعالى وی وبرا بوالدي ولم يكن جبارا عصيا. الله وی یحیی علی السلام چې د مور پلار سره ډېر خکول. په قران کې الله خپل وزري هغه ته جدينه کته کوي. وزري کته کوي دې څه مطلب دی؟ نزان دغه په مخ کې څه کوي؟ عجزه کوي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. الله دا وزري او د کوزي کوي. یوځوان سړی وي د 15 کالو د 13 سلوي کالو سم ضرور وي بوډا پلار به د لسکم سل کالو 15 کالو هغه بس در سختي خبرې کې د وزر سر ټیټ نیولې خبره باوري. د مؤمني وزري کوزي کړي دا ومه کې څه خبرې نشي کوله. دا خو مخ کې څه او یو غر دی او خبره کې نه ستاسو خپل زور او درس بدن یې شي. اگر کله د بدن پر اثر تړي زور اوري خو خفض لهما جناح الذل من الرحمه. د خپل وزري کوزي کې نو بوډۍ مور به بوډۍ د ګرځېدو بني هغه به دې تکړه ځوان زوی ته قاریږي نه دی د غلې ناس او سید مور به دې وکړو څنګه چې ته به خوشالي مو به وکړو. وزري سید او وزري به کته کړي نو ګډي ضروري انسان. او ما په حرم کې دا واقع لیدلی و چې ناسو ما موز میکونه د قلیل باندې سونو دغه سره خوا کې بیا د لار و تیریدونو په دې کې یو کس چې گاڑی ودرول په گاڑی کې بوډۍ زنانه ناستو او زنانه خپل موز کو بوډۍ زنانه نو موز کې بیا ناسو په حرم کې نه اسی دې بوډۍ ته می سوچ لا ډېر بوډۍ و چې دا ماشاءالله وسمه خپل موز کې یو الله یادې دې په دې کې لږ سبا دغه زوی راغی او زوی چې لما ولي سبحان الله چې بالکل زاریان کړم یو دنګ خپل الک سمغټه ګیره او درې مخنا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. او درې مخنا درې سجدو رڼا دینداري رڼا تله نراغه درې مور سره چې کړي مور تر ورسینو د ولاړ نه ته خبره نه کوله دې سره سری ټیټ کو ناغه ته بغو کې زیرو ته کیږي. واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. وزري بقولكم كتاكي وقعدوا يزو بس هغه ته يزو
هغه ته پیزار کې پیزار غیلا چې نه پیزار بخپل ترخ کې نیولو نو دې ته ونه کې ته جدي دلاسه زما کپړې ښخش یا ما سپین توپ یا سپینه کپړې مې چولې دا وس ښخش دلاسه نه پیزار به ترخ کې نیولو امور روانه کړو او د خندا شینه امور د دعاګانې کولې دې ته وقفت لهما جناح الذل من الرحمه ابو هريره رضی الله عنه چې د کور نه بروتو دغه طریقه وا چې راوتنو مور ته به وي السلام علیکم ورحمت الله مور زلاړم هغه ته وعلیکم السلام ورحمت الله زوی لاړ بیا به وته کې به ته مور الله دې پته دې سره همو کې لګ څنګه چې زما شملوي کړه هغه وته زوی الله دې پته دې سره همو کې لګ به بوډا ولګي چې ما سره داخه کې دغه طریقه وا دغه عادت چې کله د کور نه راوتنو ابو هريره دغه رسول دی چې دغه امر حدیثونه د رسول صلی الله علیه وسلم نقل کړي خو د امور په مخ کې ګورغه سنو واخفض لهما جناح الذل من الرحمه او الله بیا مخ کې دغه آیت کې وایي وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا او الله دې سره رحم کې بابو باندې لکه څنګه چې زه وړکې لوی کړې ما څومره سخت وغو تیری کړی ستابدي لوی ولوک نه دغه به د جزای چې ته به دغه به مخکې ځان کمزورې کې کته زورورم د باز کسان د مور پر سره دي خبرې کوي ته چې مور پر د سره نوکران دي چې بد اخلاق به د مور پر سره نه چې څلو ته نشي ته کوي زما مور پر بد اخلاق دی یو امتحان دی د مور پر بد اخلاق کېدو مطلب دا نه چې ته هم بد اخلاق دا خدای الله نعمت چې مور پر چاله ورکی د مور پر خو نعمت دی کنه بیا باقي له پس بل نعمت دی چې مور پر سړی دي چې ورکی ځای خوش اخلاق دینداري دی نعمت خو جو صلی الله تعالی مور پر ورکی مور پر بد اخلاق دی قیمت ورته مو سره بد اخلاقی کې ته وایي ته ټکه د باز ظالم مور پر وایي الله اکبر زاریان ما انسان ته دغه د زړه ته جګړه د الله سوجتي په بلار باندې دغه له سوجتي په مور باندې هغه انسان به له سوجتي چې ټول شپه او شپه ورځ هغه غریب مزدوریان کړي ته ساتره په سبقونه ویلي ته نن گزار کې او پته به گزار نه کو هغه مور چې ته سره پر سسنه دي کړي دا موضوع در زول زمانه نن ته باندې گزار کې هغه مور بلر نن ته د بچونه چې نن سپخ کار شو بچی کړه راغلي بچی خو لږ وخت شوی دي چې ستا کور ته راغلي او ته پېستړی کېږي هغه له تعالی سنې دي کړي تعالی خو اسلام دي کړي ته ولګټي ته ولورکې چې نه جوړ شي ته هسپتال ته بوجار سي ته ولکه سبحان الله چې چا چې له سکړی نه لري هغه سره دور محبت کې چې هغه خلک ول پرې خو د چا چې د استاد پر خپل جون چې خوري کړي هغه دې پرې خو د وړي کې ماشوم ته بدي شي هغه وړي کې ماشوم په مینه محبت کې بچی دی هغه مور پلار هغه بوډا پلار هغه انسان هغه بوډۍ مور هغه درنه خزه هغه پرې دا غریبان ځان له په دې چې کمزې کې پراته کله به دې رونو جنگي یو ویني تیبوز نه بلوي تیبوز الله اکبر او دوی با کوبو کاتبو د مور پلاس رو بده کټ کې پراته دا وو بګي سملاستو زه نو برابر یو بخپو کې نو بلبو په ترخ کې نو بلبو به سینه ناس او ساجيبه حالات وو هغه بګي د کې جمهور غریب به د ماشومان وته میچاجي کې د کټ کې هغه دغه شم پرته خدای نو چې پاس او نن دا بوډۍ په دې باندې د جنگ روان دي چې سودا چا به کور کې ځای نشته غریبان بیا چې چا سره کور کې مغول یو کمرون ته کې ورکی بس هغه کله اساسي او کله سو کله او دې په دې انتظار کې چې کله بدوی د دنیا نه ځي نو ګور د مور پلا سره خکوي حدیث کې راځي امام احمد امام حاکم راوړی دی عائشه رضی الله عنها وی رسول صلی الله علیه وسلم وی چې دخلت الجنه فسمعت قراءه جنت نه وته مونږ چا به قرآن لوستو فقلت من هذا وما تبوسك جدا صوت وما تقول شو جي حارثة ابن النعمان ده حارثة ابن النعمان رضي الله عنه رسول سمي كذلكم البر مور بلا جي سړی خکې مور بلا سره جي سړی خکې نه دغه جي ته رسېږي په جنت کې تلاوتونه کوي ناشته سید الایسا د مور بلا سره خکړي عمر ابن ذر رحمه الله کله چې عمر مړ شو د یو نیک انسان نه پلاری به ډېر خپو چې هغه ذر دغه نومو جړې ډېر سخی جړل نه هغه ډېر جاړي به دې جوب سره هغه دې زوی به چي او دې ولې د کیسې چلو وی څومره جون چې د ما سره تیر کړی دی کنه دې چې زمانه مخکې نه ترې بلاره کې د ورځې به زما مخکې کولم او د شپې په خپل مخې روانې پلار کې سوسه گزار کې سره وزین چې په مالې کې
دا ټول ژوند طریقه د ورځې به زه مخکې وم او د شپې به دی مخې ته نو زه به شاته وم او په دې ټول ژوند کې چېرته دی دې ځي ته نه دی ختلی چې زما نه اوچت وي چې به کوم ځای کې به زه ولاړ وم هغې به لږ دنګ ځای و دی به هغې ته نه ختو پلار زما کته دی د کور دې چت ته به نه ختو ملګري به چې رالو څه خبره ورته وکړه کور ځای کور ځه نه چې بیا وروسته ګوري ولې وي لاندې زما پلار اوده دی زه بر وکړم هغه لاندې پورې دي الله به خفه شي حالانکې دې کې ورې څه بېادبي نشته خو دا د هغوی هغه ادب دی د مور او پلار سره علي ابن الحسین د حسین رضی الله عنه زوی هغه د چا دا ووایي چې ته کله د مور سره روټۍ خوري نه ته د سرخان باندې ناست خو د هغې سره ډوډۍ نه خوري چې هغه پاتې چې ته به ډوډۍ خوري ولې نو هغه ورته وایي د دې دلاسه زه په دې یره کې یم داسې نه چې زه ځان له د غوښې څه پوټی رالم یو ټنګره رالم او زما د مور په هغې باندې نظر نه د مور به مې خفه شي د هغې به بې نظر او زه به یې روالم هغه به څه وایي مور ده او زه ښه ته وخوره خپله مخې ته چې کوم دی هغه به ماله راکړي خو په زړه کې خو به خبر راشي دومره به هغوی سوچ کوو د مور او پلار مبارک بلکې الله په قرآن کې څه وایي فلا تقل لهما اف ټکې به دا مخکې نه کړي د دې نه لاندې څه نشته کې نه الله به هغه ذکر کړی اف به نه کوي اف لکه مثال کې تا باندې مصیبت دی قرضه ده سخته ده د مور پلار مخکې به نه چې اف دا بعضې ګرځې مور پلار سره کښېني دا اف ټکې ووایي ولې به نه دې کې څه بېادبي دی د مور پلار خبره په دې کې دا ده چې کله ته داسې ووایي نو د هغوی د زړه خفه شي زموږ د زوی ته ګوره څه مسله ده نو زړه به ولې نه خفه کړي ځکه د مور پلار په مخ کې موږ دا اوس دا وایو چې د خپل مصیبت تذکره بالکل مه کوه هغو ته څه مه وایه چې ما ته دا مسله ما ته دا مسله دوی خفه کېږي په دې باندې نو غریبان هسې کمزوري نو په زړه کې سوچونه رالو نو ښه به څه شي ښه به خراب شي نو خپلې مسلې د کور د دروازې نه بهر ځان له حل کوه خپلې ښځې ته بیانوه خپلو بچو ته بیانوه خو د مور پلار په مخ کې دې خبرو تذکره وکړه بعض کسان سادهګۍ د مور پلار په مخ کې شروع کړي ما ته دا مسله ما ته دا مسله دا نو دې خو بیا بېغمه وده شي خو هغه بوډا بوډۍ له بیا خوب نه ورسي دګي هلته د هغو طاقت ختم شوی نو پلار غریب ارمان کوي ارمان چې هغه ځواني وي ما به پکې منډه والی مور غریب ارمانونه کوي چې زما باندې هغه ورځې وي ما به پکې ځان له منډه والی نو هغوی خفه شو نو مور پلار به دومره هم زړه ته به ورته تکلیف نه رسېده دلیل دی په دې باندې چې شریعت دې خبرې له څومره اهمیت ورکړی